من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الله يبقى مؤمنان سړو کې سړي دي. یو سړی به انس بن النضر رضی الله عنه صدقوا ما عاهدوا الله عليه، دا الله سره چې سلام وکړو الله یې پوره کړ. انس ابن النضر رضی الله عنه د انس ابن مالک رضی الله عنه تر د بدر جنگ بدر نه شاته پاتې شو. بدر د غزانه نه د دې نه پاتې شو. اصل بوزدلی د لاسه نه پاتې شو، نه د یری د لاسه پاتې شو. هغه ایمانونو دا جنگ پر اوسه باندې اچانک راغی، نه د جنگ په اراده نه وتی په منځ کې جنگ راغی. نو ځکه با صحابه رسول سره نه وتی، له جنگ خو نه دي، خو قافله به ودرې او بیا اچانک جنگ راغی. نو انس بن النضر رضی الله عنه د مدینه کې خبر شو جنگ دی او یوم الفرقان وتعالى ودا ولني جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې چې دی خو پارمانو انس بن النضر رضی الله عنه. بس یو د دې سره یو الله خبرو جناب دې رسه تیرې ده د مرګرو سره چې کېناستو نو دا خبره به کوله وی کچرته الله مقرر کړو د رسول صلی بل جنگ الله نو زه به مو خیم چې جنگ خلک څنګه کوي او دغه قرض چې کوم په ما باندې پاتې د بدر ده دا به زه ختموم په یو ځای باندې. دې ته وایي په نیکیانو کې تادي کول او جلدي کول. وي دا قرض به زه ختموم خو چې صرف موقع راشي بس. اوس ګوره دې ته په زړه کې دا نیسي چې زما بچي دي، ښځه مې ده، ښکلې خوږه دنیا ده، مال دی، غم ښادي ده، دا به چا ته پرېږدو نه چې یو موقع رالی بس. سبحان الله موقع راله او کومه موقع د جنگ احد دا موقع. الله اکبر. موقع په دې وخت کې راله خطرناک جنگ دی احد دا کنه او مسلمانانو باندې سخت تیری شوي. نو په دې کې به انس بن النضر یو خو زوړ قرض به ادا کوي او یو دې کې خپل دا جنگ ډېر سخت. نو دې جنگ ته چې کله هغه ورکو شو هغه ملګرو دا ووایي چې په دې منځ کې پکې دا آواز وشو چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی. د احد په سیرت کې تاسو دا خبره اورېدلې. نو د دې راسه مسلمانان ډېر ګډوډ شو چې ګور رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو انس بن النضر رضی الله عنه دا خلک ولي چې خفه شوي تاسو ولې څه چلو تاسو له هغوی رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی که رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو دین یې رسولی دی پاسې تاسو هم په هغې باندې مړه شئ په کوم وجه رسول صلی الله علیه وسلم مړلی ناسته ته یې بیا رسول صلی الله علیه وسلم مړ شو موږ به ناسو دین خو هغه رسولی دی. الله اکبر. پاسې د جنګ یې شروع کړو په دې ځای کې په یوه موقف کې ډېر خطرناک ګزار وشو. نو دې ملګرو ته نصیحت وکړو انس لږ ګزاره کوه ځکه چې په دې طریقه دا کومه چې ته لګیې نو دا خو حالت به ته ډېر سخي. نو هغه ورته ما پرېږدئ اني لاجد ریح الجنه ما باندې د جنت خوشبو راغلی ده. دې جنت ته به زه ځمه تاسو به ووینئ جنت خلک څنګه ګټي. انس رضی الله عنه ښایي جنت خلک داسې ګټي. بس دغه جنگ په دې موقع کې په دې سختو حالاتو کې دی ورننوتو د کافرانو په دې منځ کې او بیا غیب شو. نو کله چې دا جنگ ختم شو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا کسان لېږل وګوري چې څوک مړ دی او څوک ژوندی دی. که څوک مړي نو چې هغه هم زیته کړو، که څوک ژوندی نو چې هغه له پټۍ وکړو. نو خلک ګرځېدو. انس بن النضر رضی الله عنه پکې نه ښکارېده. نه خور یې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغله الربیع بنت النضر رضی الله عنها راغله. دې صحابو ته تپوس کوي زما ورور راغلی و جنګ له کوم ځای کې د هغو ته هم ته پته نشته خو موږ بسم ځان لږ ګرځو. بیا وګرځېدو یو کس پروت و چې د باقي جسم د هغه ټول ختم و او د ګوتې برابر وي د ګوتې اندامونه او د بندونه دا برابر و. نو چې کله دې دا ګوتې وکتې نو رسول ته یا رسول الله دا د انس بن النضر رضی الله عنه بالکل ختم. الله اکبر. قرض یې مادا کو جنت یې مو ګټو. نو بیا الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو او داسې آیتونه چې څه عجیبه آیتونه الله آیتونه نازل کړو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
الله وی په مؤمنانو سړو کې سړي دي یو سړی به انس بن النضر رضی الله عنه صدقوا ما عاهدوا الله عليه دا الله سره چې سره اوس کړو الله وی پوره فمنهم من قضى نحبه نو چې خپل کار پوره کړو لکه انس رضی الله عنه خپل کار پوره کړو ومنهم من ينتظر نو دا نور په انتظار کې ناشي زموږ نمبر به کله راشي دې ته وی په نیکانو کې تعدی کول دې ته وی مقابله کول هغه واقعا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقې وغوښتې او چې سره سی راوړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو او دا سامان به خلکو را جمع کوو نو چا سره وړو چا سره وړو عثمان رضی الله عنه په سونو خانې راوستو په سونو 900 خانې هغه راوستي 900 یا رسول الله مې راوستي بیا لاسونه راوستو او به سره زر سپین زر سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی جوړې دي جوړ کړلاري اسی کو او عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه نیم مال ورکو نیم هر سړي د خپل وس مطابق کار کو نو چا به کجوري وړي چا به پیسې وړي چا سره وړي کجوري ډېرې وراړو خلکو کجوري وړي ته باچولې نو بدی کې د منافقان ناسو د منافق سړي دغه کاری چې دینداری ته دینه پریدي عثمان بن عفان سمي صدقې وړي ګوره 900 وخان نور د سوای 900 وخان د منافقان دې په ګډ کې ناسوي اداري کار اونته کې دی ریاکاری وکړه کنه منګوي دی ریاکاری کوي په 900 خانو کې درې سړي صفت نه کوي چې د کار وکړو دی ریاکار ته ګوره چې غریب سړی براغه ځان سره ولک سره غست دوی نه الله ته دې څه ضرورت دی لکه چې د سم شي راوړل درې سره غستي د منافقانو طریقه ده په دې کې ابو عقیل الانصاري رضی الله عنه هغه راغی د دین لپاره قرباني او په نیکانو کې تعدی کول او په دې کې مقابله کول په دې باندې یو مثال دی بس ناغه د ځان سره لګي کجوري ترخ کې پټي راغستې چې څوک ویني او د ځړنې یو الله خبرو کما څه ډیر سوي نه ما براوړې خو دغه لګي کجوري راغستې پټي راغستې چې کله راورسېدو او د ډیری ته د کجوري نو دغه کوشش دا کوي چې دا به پټ پکې وروځم به دې زما رسول الله صلی ابو عقیل سره وروړي ابو عقیل باندې غریب باندې زمکه عثمان یو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروړي ورواچ ولې دغه ته لکه ټول خلکو مخ کې به ورچ دا غږ سترګو نه وخ کې رواني او لګي د کجوري هغه پټي ورواچ ولې وی رسول الله دې ډېر پاره مې مزدوري کړو دا لګي مې راوړي منافقانو موقع غوته ملو شو نو الله ته دې لګو کجوري څه ضرورت د دین خو دې نه راوړي الله په قران کې د ایتونه نازل کړو الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم الله منافقان اغديك بدي مؤمنانو کې څوک ډېری صدقې ورکوي نه باغو بوریم خاندي او چې څوک لګي ورکوي غریبانو سنور سنشتي سجليه غیر اغستي نو دوی بوریم خاندي ابو عقیل رضی الله عنه لګي کجوري خو راغستي دی ګوره دې ته وي په نیک عمل کې تعدی کول دې ته وي په نیکانو کې مقابله کول د مقابله د میدان نشاته پاتې شي نشاته ها نه دې پاتې شي ابو طلحه رضی الله عنه چې کله بوډا شو ناس نو د آیت وی په سوره توبه کې د آیت انفروا خفافا وثقالا الله اوزي زما په لار کې کدرانی او ک سپکې دي ګلار نه مراد څه دی یعنی جهاد لوزي وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله جهاد کوي په مالونو او په نفسونو سره ابو طلحه رضی الله عنه خپل بچو ته وی زمونو سره ناس الله اکبر دغه زمونو سره زمریو وی ارى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا اسی خیال دې ګورې زما رب وی ک بوډاګانی او ک ځوانانی نوځي جهزوني يا بني بس ما تیار کړي دغه سورلي لمرو باسي جزما اغو ته يرحمك الله بلا رب الله دې بتا رحمك قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات الرسول سره ته جنگونو کې نه شریک شوی تر دې چې رسول الله وفات شو به د ابوبکر صدیق رضی سره ته چې دینو شریک شوی بیا وفات شو د عمر نه سره جنگونو کې ته شریک شوی
فنحن نغزو عنك، من بجرين السادة طرفنا جنگونا كو جهادونا بكوك. فأبا غينا الله ويجتولو زي تاسو ما دي تکين دا بودای نه بس جنگ للاړو باغی کې فمات باغی کې مړ شو. امام ابن کثیر رحمه الله دا واقعه نقل کړی ده. وګوره د جذبې ته او د ایمان او په نیکیانو کې مقابله د خپل زامنو سره مقابله کوله. دا مقابله چا سره وه؟ د خپل زامنو سره په نیکیانو کې چې خلک جنت به وایي تاسو ګټئ زه ورته ناست یم ما ته به دغه وایي چې ته سپین ږیری دړقېدنې چې کښېنه نه زه به ځمه. اوس هغه مجبوره شو پرېښوي. نو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په دین کې د مقابلې کولو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په نیکیانو کې د تعدیې او د جلتي کولو، او الله سبحانه وتعالی زموږ د نیک اعمال قبول کړي.